بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د زکات حساب کتاب مې وکړي، د زکات پیسې مې جلا کړې او بیا یو داسې ایمرجنسي ضرورت راته پېښ شو د هغه پیسو، نو هغه د زکات پیسې برته مې راواخیستې، بیا مې په خرج کړې، نو آیا په دې کې به څه مشکل خو نه وي؟ محترمینو، د زکات پیسې چا جلا کړې او بیا برته وده ته ضرورت پېښ شو، نو هغه پیسې دی برته په خپل کار کې راوستلی سي. البته بیا د غونې چې څومره زکات دی هغه به بیا برته ایستل ضروري دي، تر څو چې مستحقینو ته ده ورسولي نه وي، د ده په قبضه کې وي، دی مالک دی، بلکل یې استعمالولی سي، په دې کې څه مشکل نشته که داسې څه ضرورت پېښ شو. شامي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 270، فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 100، البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 210، د زکات مسایل انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 219. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.